فکرلارې پروګرام ته ښه راغلاست. پوره یوه اونۍ وروسته به په برطانیې کې ټولټاکنې کیږي. سیاسي ګوندونه پر داسې مهمو موضوعګانو بحث کوي لکه د اروپا نه د وتلو بهیر، د نویو کارونو او د ارزانه کورونو رامنځته کېدل چې دا ټوله د ځوانانو سره تړلې خبرې دي. خو دلته تنکي ځوانان په ټاکنو کې دونه برخه نه اخلي. دا ولې؟ د انتخاباتو په اهمیت نه پوهیږي او که پر نظام باندې باور نه لري. په خپرونه کې پر دې موضوع د بحث لپاره مو سټوډیو ته 3 برطانیې میشتې ځوانان رابللي. شکرالله لودین اروپایي پارلمان ته د برطانیې د ځوانانو استازی، اسلام خان وردک د سیاسي چارو شنونکی او لندن میشتی وکیل، او سحر احساس د BBC اکاډمۍ کارکوونکی. زه نجیبه لیما یم. دوی 3 سرواړو ته ښه راغلاستې وایم. لودین صاحب که پیل ستاسو نه وکړو، ویل کېږي چې په تیرو ټاکنو کې چې 2 کاله مخکې وسوې په 2015 کال کې د 18 کلن نه تر 25 کلن پورې که دغه عمر ته وګورو نو په سلو کې یوازې 43 برخې ګډون کړی په ټاکنو کې. دا ولې ځوانان ولې په ټاکنو کې برخه نه اخلي؟ د تیرې ډېرې مودې راهیسې د لسیزو راهیسې د برطانیا یو سیاسي ګوند هم دومره په ټاکنو کې کمپاین د ځوانانو د هڅونې لپاره تر اوسه نه و کړي. نو همدا یو عمده لامل کېدلی شي چې زیاتره خلک خبر نه دي د سیاست نه چې آیا د هغوی په روزمره ژوند باندې، د هغوی په راتلونکي باندې، د هغوی په زده کړو باندې، د هغوی په هیلو باندې څومره دغه مثبت یا منفي اغیزه کولی شي. یعنې ځوانان خبر نه دي. د تیر اخره کې زه په دا اوس په دې ټاکنو کې زه کمپاین کوم، کور په کور ګرځم د کارګر ګوند لخوا نه داسې ځوانان مایل دي چې زه ورته یم تاسو چاته غواړئ چې رایه ورکړي په راتلونکي انتخاباتو کې. هغوی خبر نه دي، وایي چاته یې ورکړو څوک ښه دي. یعنې دوی ته دومره یعنې آګاه نه دي، خبر استازی نه پېژني. یعنې په دغه منطقه کې چې پارلمان د څوک ټاکل کیږي وکیل، هغه ته خو باید دوی رایه ورکړي. هغه کس نه پېژني او که په خپله د یو ګوند په تګلارې باندې هم نه دی خبر. زیاتره چې دی کس پېژني په تګلارو خبر نه دي. زیاتره دی چې کس هم نه پېژني اما دا څوک دی بیخي ته خبر نه، آګاه ته نه وي. سهار جانې که تاسو ته راسمه، تاسو خو د ځوانانو سره دلته خبرې کوئ، ملګري دوستان به لرئ، دوی تاسو ته څه وایي چې کله د انتخاباتو خبره کوئ چې بله اونۍ انتخابات دي، نو دوی څه وایي چې موږ ځانونه راجستر کړي دي، انتخاباتو کې برخه اخلو که نه اخلو؟ زما په نظر ځوانان ټاکنو کې برخه نه اخلي ځکه هغوی وایي چې موږ ته دولت څه راکوي، موږ سره کومک کوي، کور نشو اخیستی، د درس پیسې نشو ورکولی، موږ ته څه کوي چې موږ ټاکنو کې برخه واخلو. خفه دي وایي چې ته ما سره هېڅ نه کوې نو زه هم ستا په دې سیاسي بهیر کې برخه نه اخلم. هغوی فکر کوي چې د هغوی ووټ به هېڅ کومک ونه کړي ځکه هېڅ برخه ونه اخلي. ډېر په زړه پورې خبره ده. اسلام خان صاحب که تاسو ته راسو دلته ګورئ بېل د خبرې اورو، څوک وایي خبر نه دي ځوانان، څوک وایي خبر دي او بیا هم وایي ته ماته څه کوې زه تا ته رایه درکړم. تاسو په نظر باندې سیاسي ګوندونو وطنکیو ځوانانو ته څومره پاملرنه کړې ده؟ جیبې که د دې ملک په تاریخ تاسو ګورئ دلته 2 غټه ګوند دي، یو ته کنزرویټیو وایي، یو ته لیبر پارټي وایي. او چې کله دا پارټیانې جوړې شوي دي دا هغه خلکو جوړې شوي چې په هغې کې ځوانانو دومره کردار نه دی دغه کړی. که تاسو لیبر پارټي والی دا د مزدورانو نه جوړه شوې وه، دا هغه خلکو نه جوړه شوې وه کوم چې روزمره کارونه کوي. بیا که تاسو کنزرویټیو ګوند ته وګورئ دا هغه پارټي دی چې په کوم کې مشرانو ډېر دا کوم چې زیات عمر والا خلک دي هغه ډېر اکټیو دي. نو داسې چې ځوانان کوم هغه یعنې په دودیزه توګه باندې ګوندونو دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په اولني ځل که تاسو وګورئ چې دلته چې کوم سړی یا کوم هلک ووټ اچولی شي ټاکنه کې د هغې عمر 18 کاله پکار دی، او د 18 کاله کې دا ماشوم دا هلک بالکل په کالج کې وي یا په یونیورسټۍ کې وي، د انکم چې څه ته وایي هغه دا هغه یا په پلار باندې هغه انحصار کوي یا هغه په خپله روزانه د ګنټو په لحاظ سره دته پیسې ورکوي، 4 ګنټې کار کوي یا 15 ګنټې کار کوي. یعنې تاسې وایئ چې دغه د پوهنتون د پیسو خبره چې راغله د ځوانانو پاملرنه و دې خبرې ته راغله چې د سیاست سره دوی ژوند مخامخ تړلی دی. بالکل جی. او اوس که تاسو وګورئ
دا یو ګوند چې کوم د لیبر پارټۍ د دې مشر جرمی کوربن دا یو اعلان وکړ هغه ته چې کله پته ولګېده چې دلته په دې سیاست په دې ټاکنو کې ځوانان ډېر دلچسپي نه لري نو هغه ورته ویله چې زه څنګه په حکومت کې راشم د ټولو نه اول به ستاسو دا فیسونه چې کوم دی دا به زه به ختم کړم د هغې صرف وجه دا وه چې دا ځوانان چې کوم دي دیو کې را بیداره کی او دیو په دې ټاکنو کې برپور حصه والي او هغې دپاره هغې ته هغوی دا مراعات ورکړه. ستاسې په نظر ګوندونو ولې پاملرنه په ځانګړې توګه دې عمر ته نه ده کړې؟ هغه اولنۍ خبره د ځوانانو دا ده چې هغوی ته ځوانانو پته ده چې دا ځوانان چې کوم دي د دیو یو داسې څری شونه ده دا دواړه طرف ته تللی شي. که تاسو وګورئ یعنې د ټاکنو په ورځ باندې دواړې طرف ته تللی شي؟ نه لکه تاسو که وګورئ د دې ګوندونو خپلې علاقې دي په روغ دغه کې هغې ته دیو وایي سټرانګ هولډز مطلب دا دی چې د لیبر کم پارټي ده هغې ته دا پته ده چې موږ ته به د کمې علاقې نه زموږ سیټ چې کوم دی موږ ته به میلاویږي هلته زموږ سپورټران زیات دي او نو دې دپاره چې کوم دی سټوډنټان اوس په اولني ځل دا ګوندونه چې کوم دي دوی ته دا پته ولګېده چې موږ له 3 کاره کول پکار دي چې دا ینګ دا کوم چې ځوانان دي دا ځان طرف ته راولي. یو دیو ته ارزانه کورونه ورکول پکار دي او هغې دپاره ډېر نه ډېر کورونه جوړول پکار دي. دویم دلته د روزګار چې کم مواقع دي هغه پیدا کول غواړي او دریم دیو چې کم تعلیم کوي کم پوهنتون ته ځي د هغې چې کمې خرچې دي په هغې کې وله څه موږ فنډینګ ورکړو. ستاسو نه مننه. خبره دا ده وردګ صاحب وایي چې ګوندونو د ځوانانو لپاره معلومات ورکړي دي او ورته ویلي دي چې ارزانه کور به درکوو یا به د یونیورسټۍ پیسې به ختمو دا به کوو. خبره دا ده سهار جانې ځوانان په دې باندې خبر دي خبرونه اوري ګوري او که د دوی د کوم ځای نه معلومات ترلاسه کوي؟ ډېر ځوانان سوشل میډیا نه معلومات اخلي ځکه فیسبوک ټویټر ځکه هغه ډېر استعمالوي او بیا زیاتر ځوانان دي چې یعنې علاقه نه لري خبر ته ځکه وایي چې خبر کې ډېر خراب خبرې خلک مړه کېږي او موږ ولې دا خبرونه ګورو. داسې ویل کېږي چې دا ټاکنې د ځوانانو دپاره تر نورو ټولو ټاکنو د دې اغېز به ډېر وي په دې چې خبره د اروپا نه د وتلو په بهیر باندې ده او د راتلونکي نسل برخلیک ټاکل کېږي. ځوانان څومره په دې باندې خبر دي؟ لومړی خو دا د پخوا په پرتله چې دی اوس یعنې پخوا به دوی چې د همیشه ټول تاکید باید په ځوانانو به نه و چې عمرونه به یې د 15 نه زیاتو په هغو در خاطره که موږ وګورو د برطانیا د 15 کال نه را په دې خوا یا زیاتو کم دلته د ځوانانو نفوس نسبت نور هیوادونو ته کم دی لکه افغانستان او نورو اروپایي هیوادونو ته مګر هم اوس لږ نفوس هم زیات شو او دواړه هم کارګر او هم محافظه کار ګوند دوی اوس داسې یو تګلارې خپلې کړلې چې هغه ټول په هغه ځوانان راوهڅوي چې دې کې د ځوانانو ګټې دي او د هغو نه یو مهمه چې دی د برطانیا وتل د اروپایي ټولنې نه چې په دغه ټولپوښتنه کې هم اکثره رای چې عمرونه یې د 15 نه ډېر وو هغو ورکړل چې باید د دې اروپایي ټولنې نه ووځو مونتا چې هغه لنډمهاله کوم لارې چې دوی ورته ښولي چې دا به ګټي د هغه نه خبر دي د اوږدمهاله نقصانات نه خبر نه دي نو د دې خاطر اوس ځوانان چې دي دوی یعنې ورته معلومه کړله یعنې خپله جرمی کوربن چې دی د کارګر ګوند مشر د خپله دغه لندن یونګ لیبر ته یعنې د لندن د ځوانانو ته دوی ته هم دغه موقع ورکړله چې تاسو کولی شئ په پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړئ پارلمان ته یعنې اوس دوی غواړي چې یعنې عمر یې کښته کړي یعنې منظور مو دا دی چې د ټاکنو هغه کس چې په انتخاباتو کې برخه اخلي د هغو عمر د 18 نه راکښته وي نه 18 چې زیات وي نو در خاطر دوی په خپل تګلاره کې دا ویلي دي هغه ځوانان چې اوس مثلا په سیاست کې فعاله ونډه لري او که چیرته موږ انتخابات وګټل نو په خپله په دغه ولسواکۍ کې به بدلون راوړو بیا هر هغه څوک به کولی شي چې عمر 14 هم وي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکاروي. ډېره مننه. د فکر لارې خپرونه ګورئ. څومره مهمه ده چې د لږکیو ټولنو ځوانان ځان د ټولنې برخه احساس کړي؟ جواب به یې له یوې لنډې وقفې وروسته واورو. راغلاست. تر اوسه په دې وغږېدو چې ولې تنکي ځوانان د برطانیې په ټاکنو کې برخه نه اخلي په اهمیت نه پوهېږي او که په نظام باندې باور نه لري. د اقلیتونو نظر څه دی؟ اوس به دې ته پاملرنه وکړو. وردګ صاحب پیل ستاسو نه کوم
په برتانیا کې یو خو موږ پر ځوانانو باندې خبرې وکړلې چې ځوانان څونه په سیاست کې داخل دي څونه په خبر دي په دغه ځوانانو کې بیا بله ډله شته چې هغه یو اقلیت دی یعنې لږکي دي که د مسلمانانو ډله یې بولئ که د نورو بهرنیانو یې بولئ دوی څنګه ستاسو په نظر اول ستاسو معلومات څه دي چې په ټاکنو کې دوی غواړي چې ګډون وکړي په خبر دي علاقه لري او زیاتر که تاسو وګورئ هر ګوند چې کوم دی د اقلیت چې کوم یا د هندوستان خلک دي یا د افغانستان خلک دي یا د پاکستان خلک دي سپیشل د هندوستان او افغانستان ډیر کافي امیدوارانو ته ټکټونه ورکړلي په خاریو کې کوم ځای کې چې زموږ اقلیت ډیر زیات دی او هغوی ته دا پته ده چې په دې کې د اقلیت ووټ په ګټه او بیلات کې بدلیدی شي نو استازی به دمغه قوم سړی راولي همالته کوشش دا کړی دی چې زیات تر زیات د هغه قوم یا د هغه خلکو د هغه اقلیت خلک دغه کی اکوموډیټ کی او چې څنګه تاسو خبره وکړه چې کافي کسان داسې دي چې هغه که بیا په لاندې دغه راشي کونسلران دي د اقلیتو لکه تاسو وګورئ په 4 مۍ باندې د لوکل باډي الیکشن شوی په هغې کې کافي خلک دا دي چې هغه کونسلران دي هغوی ښه ټیک ټاک خپل ګوندونو لا مهم چلوي د هغې نه علاوه بیا دلته دي د هر ګوند یو ممبرشپ وي خلک وي کافي خلک په دغه کې خو د دغه ټولو خبرو سره سره عمومي حالت یعنی د منچستر و برید هم که پام وکړو دغه ځوان چې برید یې کړی و 22 کلن لیبیایي هغه په دې ملک کې زېږېدلی و همدلته غټ سوی و خو دی د هغسې خلکو په لاره باندې ولاړی چې د برطانیې د عمومي پالیسیو سره یا د تګلارو سره په ټکر او په تضاد کې دي دغه کیسه تاسو وایاست چې ډېر هڅه ورته کېږي خو سره دلته یو غټ جلاوالی روان دی ګوره دلته زمونږ چې د اقلیت دي یا زه به دا ویم چې خصوصا مسلمانان دي دلته څه خلک داسې هم دي چې هغه په دوه ذهنیت کې اوسیږي یو دا چې هغه په مغرب کې اوسیږي خو هغوی دا غواړي چې مونږ د مغرب دا کم کلچر دی کلتور دی د دې په مونږ باندې اثر رانشي او هغه کې کافي خلک دا دي چې هغه خپل بچي صحیح براټاپ وکړي د هغې صحیح تربیت وکړي هغه خو څه خلک پکې داسې هم دي چې هغه تربیت د هغه مین سټریم د کلچر کلتور نه چې دی ځان لشي او دې ته دا پیژان دپاره د آیډنټیټي چې کوم دا دی پیدا کولو دپاره هغه هلک ورک شي نو هغه بیا دا ګوري چې زه د برطانیې د ملک یو سړی یم یو هلک یم یا که زه یو داسې مسلمان یم چې کوم مطلب سختدریزې خواته ځم نو هغې کې داسې وشي چې څه که تاسو ګورئ دا واقع شوې ده منچسټر ده خو که تاسو د 10 کالو تاریخ وګورئ دا 2-3 واقعانې شوي دي دې نه زیات نه دي شوي نو دا کم حالات چې دي په ټوله دنیا کې او خصوصا په میډل ایسټ کې او بیا د مسلمانانو ملکونو کې نو دا یو دغه به وي چې داسې واقعات بیا هم کیدی شي خو دې دغه به ډېر کم وي که تاسو داسې وګورئ دلته لسکم 100% خلک چې کوم دي هغه سپین انګریزان دي 10% خلک چې کوم دي د اقلیت دی نو دیو تم دا پته ده چې په دې کې بیا دننه که وګورئ په دې اقلیت کې زما په خیال دا به 1 یا 2% نه کم خلک وي چې کوم د برطانیې ژوند نه بار یو ځان له ژوند تېروي او کوم چې د برطانیې زموږ په نقصان څه باید وسي ستاسو په نظر چې ځوانان ځان د ټولنې برخه وګڼي په تېره بیا هغه ځوانان چې کیدای سي اوس یو سومالیایي یا یو افغان یا یو هندي دا فکر وکړي چې ټولنې ماته هغومره امکانات نه دي راکړي لکه زه چې غواړم ستاسو په نظر باید څه وسي دا خو اړوند چې د هماغه ځوانانو یا ماشومانو کورنیو پورې ده چې کورنۍ هغو ته څنګه تربیه ورکوي چې آیا هغوی دلته کورنۍ مهاجر شوي برطانیا ته راغلي دلته د ژوند هر رقم اسانتیا او سهولات یې ورته مهیا کړی لکه نور برطانویان غوندې باید د هغه ارزښتونو د هغه مرستې کومک نه خبر کړي دلته زیاتر فامیلانې کورنۍ چې هغوی دلته راغلي کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې هماغه لکه دوی چې ویلې د خپل هیواد هغه کلچر هغه مذهب هغه شیونه ورباندې یعنې تطبیق کړي خو که د ټاکنو خبر ته راسو داسې ویل کېږي چې د بهرنیانو کورنۍ ماشومان په سیاست ځوانان په سیاست در انګریزانو د دې ځای د اوسیدونکو په نسبت باندې په سیاست ځوانان خبر وي
ځکه چې د هغوی پس منظر یا بیکګراوند داسې چې د یو کورنۍ راغلي د بل ملک راغلي هغوی په ټاکنو باندې خبره ستاسو په خپله چې تاسو وایاست چې تاسو کور په کور ګرځئ کله چې د آسیایانو سره خبره کوي په ځانګړې توګه آسیایان نو دوی خبر دي د خپل رای نه یا د انتخاباتو د ورځې نه خبر دي له بعده مرغه زموږ افغانان چې دي خبر نه دي او په سیاست کې دومره ونډه نه لري په برطانیه کې نسبت هندوستاني برطانویانو ته بنګالي برطانویانو ته افریقایي برطانویانو ته زموږ افغانان په دې نه دي چې چا ورته اګاهي نه ده ورکړې یو خو چې هغه راشي دلته اقتصادي ستونزې لري د کډوالۍ ستونزې لري داسې ټولنې موږ نه لرو چې هغوی سره کومک وکړي او هغوی ته لارې وښیي چې په دغه سیاست کې ونډه واخلي وایي هغه زموږ افغانان چې دغه نوی نسل دلته راغلی د کلونو را په دې خوا دلته اوسیږي او کورنۍ دلته اوسیږي هغوی لږ اوس څه پکې برخه لري نو موږ هم همدغه کوشش کوو چې ځوانان پکې یعنې په دغه سیاست کې دې ته وهڅوو چې ونډه پکې واخلي که موږ وګورو په دغه اوس انتخاباتو کې یعنې پاکستاني برطانویانو ته او همداسې هندو برطانویانو ته ټولو سیاسي ګوندونو یعنې ډېر زیات ټیکټونه ورکړل په دې خاطر ورکړل چې دا خلک چې دي یعنې فعالیت ډیر زیات کې په سیاست کې خپل لیوالتیا په سیاست کې ښیي او یو دا ده چې غواړي چې په دغه ټولنه کې یو څه وکړي در خاطر دې ټولنې ورته ډیر څه ورکړي دي او دغه احساس دغه مفکوره لري او دغه ده چې زیاتره زه فعالین ګورم چې هغوی هم الهام ترې اخیستی ده انسپایر شوي دي د دوی د اکټیویزم نه او د دوی د فعالیت نه چې هغوی هم په سیاست کې ونډه اخلي او غواړي چې په دغه ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. مننه. سهار جانې مخکې تاسو د سوشل میډیا یا د خواله رسنیو خبره وکړله ځوانان ټول په همدغه باندې مصروف دي په سوشل میډیا کې ځوانان ستاسو په نظر څونه خبرېږي د ګوندونو د تګلارو نه د انتخاباتو نه څونه دوی ته خبرونه رسیږي خپله هغه تاسو باید هغه پیج لایک کړئ او کنه لکه خبر کولی شي وګورئ ډېر ځوانان دي چې نور شیان غواړي ګوري کنه نه غواړي چې انتخابات په باره کې یا خبر په باره کې چې وګوري نو بیا هغوی انستاګرام کې دا شی نه ګوري فیسبوک او چې ورې ونه ګوري هغه بیا داسې الګوریزم ستا چې تا ته بیا نه درښکاره کوي دا شیان که نه او هغوی کولی شي چې یعنې خپل سوشل میډیا کې دغه وکړي چې هېڅ ورته خبر رانشي او داسې ځوانان تاسو لیدلی دي چې هغوی ځان نه بولي د دې ټولنې یا وایي چې زه د دې ټولنې په یو برخه کې په یو اړخ کې یم او ما ته پاملرنه نه ده سوې ډېر ځوانان همداسې دي دلته ځکه زما په نظر ټولنې نشته چې ټول ځوانان یو ځای کړي او ورته ووایي چې یعنې تاسو اکسټریمیست مه کېږئ او خپل یعنې ورته سبق درس ورکړي چې دا کار غلطه کار دی زه فکر کوم چې باید یعنې او دغه پیښ چې په منچستر کې وسوله که نه د ځوانانو څه چې تاسو یې پیژنئ غبرګون د خلکو څه و عکس العمل یې څه و همیشه چې یو خبره کېږي یا حادثه کېږي همیشه مسلمانانو باندې میډیا وایي چې مسلمانانو د لاسه او ځوانان وایي چې ښه نو موږ مسلمانانو توندلارې میډیا به یعنې ټول میډیا خو به نه وي توندلارې میډیا نو ځوانان وایي چې موږ مسلمانان موږ خراب یي یعنې هغوی ته هم یو سوال راځي زه فکر کوم چې دا ډېر فامیلونو ته اړه لري فامیلونه چې څه وایي خپل ماشومان ته که نه چې یعنې تاسو د منچستر خبره کوله مهرباني په منچستر کې چې دا کومه پیښه منځته راغله او ډېرو بېګناه خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ ډېر زخمیان شو دغه ټولو ټولنو په ګډه باندې که هغه مسلمانانو که هغه د نورو مذهبونو پلویانو یا د نورو نژادونو نورو هیوادونو خلکو ټول دغه عمل وغانده او دا یې هم وویلې په خپله غندنه کې چې هېڅوک نشي کولی چې موږ ټولنې سره بیل کړي حتی په هماغه شپه باندې مسلمانانو هندوانو سیکانو چې ټاکسي ډرایوران دي هغه خپل ټاکسي یعنې مفت باندې کول چې هغه مریضان هغه زخمیان شفاخانې ته ویسي یا هغه خلک چې ورک دي یا په یو بحران کې همغه وخت کې قرار او د خپل کورونو ځایونو ته ورسي نو که ځوانو که مشرو که د ټولنو مشرانو ټول دغه وغنده او فکر کوم دغسې عملات هېڅکله نشي کولی چې دغه ټولنې اوس سره وپاشي در خاطر دلته اوس ټولنې پوه سوي دي او دا فکر کوم په راتلونکي کې هم دومره به خلکو منځ کې جداوالی رانولي په پای کې ستاسو ټول نه یوه پوښتنه کوم او هغه پوښتنه دا ده چې موږ د برطانیې په انتخاباتو باندې د برطانیې په ټاکنو خبرې کوو خو په ځانګړې توګه په سیاست کې د ځوان
د ښکیلتیا باندې مو پاملرنه کړې ده. ستاسو خبره به ودغه ځوان ته چې نن د دنیا په هر ځای کې چې دی وده ته به ستاسو خبره څه وي چې ټاکنې ولې مهمې دي او که تاسو فکر کوئ چې مهمې دي یا نه دي او یو ځوان ولې باید برخه واخلي په ټاکنو کې. او که زه دغه پوښتنه لومړی ستاسو نه وکړم چې ستاسو وینا به ستاسو خبره به یوې ځوان نجلۍ ته چې د دنیا په هر ځای کې یو ځوان هلک ته څه ولې باید دوی په ټاکنو کې برخه واخلي؟ که ستاسو کوم خواهش یې چې او تاسو غواړئ چې تاسو سره دولت کومک وکړي او ستاسو اواز واوري، فکر کوم ډېره مهمه ده چې تاسو باید د ټاکنو کې برخه واخلئ. یعنې د اواز د رسېدو لپاره تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ. او لودین صاحب ستاسو نظر؟ سیاست داسې دی چې د ځوانانو د ژوند په هره برخه کې تاثیر لري، تاثیر ګذاره دی او سیاست یوازې د مشرانو یا عمرونه چې زیات دي د هغوی کار نه دی. سیاست کې هر څوک کولی شي چې ونډه واخلي. د ځوانانو ونډه په سیاست کې ډیره زیاته مهمه ده، ځکه که ځوانان سره یو لاس شي کولی شي چې د هر رقم یعنی هغه قوانین چې په دوی باندې تطبیقي چې هغه د ځوانانو پکې یعنی په ژوند کې مشکلات سره مخ کېږي د هغه مخه ونیسي. نو ځوانان په سیاست کې باید ونډه واخلي او دوی ته ډیر مهمه ده چې پکې فعال اوسي. ډیره مننه. او وردګ صاحب ستاسو نظر ځوانان ولې باید په ټاکنو کې برخه واخلي؟ ورجي خبره داسې ده چې حکومت څنګه جوړیږي. حکومت چې کوم تاسو سره د روغ د هیواد او د حکومت باغ دوړي یا تاسو سره دغه هغه په ټاکنو کېږي چې ته په ټاکنو کې حصه نه لې نو ستا به څنګه دغه تاسو کو وګورئ که افغانستان وګورئ که پاکستان وګورئ په الته د ځوانان د مشرانو نه ډیر دي. مطلب دا کم ځوانان چې کم دي د دیو په آبادۍ کې تناسب د مشرانو نه ډیر دی. نو که دیو په دغه کې حصه والی په ټاکنو کې نو دیو مطلب دا دی چې د دیو آواز به حکومت چې کم جوړیږي په هغې کې به دیو حصه دار شي او چې دیو حصه دار شو نو بیا دیو د خپل د بهترۍ د خپل د خوالي پالیسیانې په حکومت په خپل هم د حکومت حصه جوړی دی شي. نو که ته د حکومت حصه یې نو تا د په دودایي چې ته یعنی خپل په حق خبر شي باندې به خبر هم شي او حکومت نه خپل حق اخیستی هم شي. تاسو به په راتلونکي ټاکنو کې برخه اخلئ د برطانیې په راتلونکي ټاکنو کې؟ زه به بالکل په ټاکنو کې علم او ما هغه ګوند له به ووټ ورکوم چې کوم زما د سوچ او د پالیسۍ هغه خبرې په خپل منشور کې. ډېره مننه ستاسو ټول نه. ستاسو ټولو رایې دا وه چې که ځوانان غواړي خپل راتلونکی وټاکي نو باید په ټاکنو کې برخه واخلي. د بي بي سي د فکر لارې بحث ته همدومره وخت ورکړل سوی و، خو تاسو کولی شئ چې د خواله په رسنیو کې بحث ته دوام ورکړئ. اوس اجازه راکړئ تر بیا.